السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو تشریح ته به ضرورت نه، تاسو شاته محراب وینئ، زه هم د الله په کور کې ناست یم. والله سړی کله فکر وکړي دنیا په کارونو کې یا د ژوند کې سړی کله کله تنګ شي، خو چې یوازینی ځای دی د آرام او سړی پکې واقعا اطمینان هغه سکون پیدا کولی شي، زړه پکې آرامېدی شي. په دا ټولو ځایو کې وګرځه خو یو ځای کې به م نه یې، ولې چې کله دغه هلته راسې سړی لږ د آرام ساه اخیستی شي، خصوصا چې یوه سجده ولګوي. بیا تاسو ته معلومات کېږي که نه امتحان کې وګورئ او داسې وخت کې راشي چې جومات کې څوک نه وي، یوازې وخت کې راشي او سجده خدای ته ولګوي، خپل د راز و نیاز ورسره شریک کړي، چې کوم ضرورتونه مې هغه ورسره شریک کړي. تاسو بیا وګورئ. دا هم بغلان ولایت دی، بغلان کې مرکزی بغلان ورسره د لکنخیلو کلی دی. دغه مسجد چې تاسو وینئ دا قمر بنسټ الحمدلله دا دوی ته جوړ کړی دی او بهر ته به هم وګورئ. نه تنها دا مسجد خوا کې ورته څا مو هم وهلې ده، دغه ساحه کې د خلکو ډېر مشکلات و، مسجد یې نه و، یو کس ځمکه ورکړې وه، موږ ورباندې شروع کړه، مسجد مو ورته جوړ کړو. دا خلک موږ دلته راغلي وو داسې وخت تقریبا 10 دقیقې تېرې دي 11 نه، نو دې وخت کې څوک نه یې، بس موږ رالو ډایرکټ مو مسجد دروازه خلاصه کړه. مسجدي راپور هم تاسو سره شریک کړم. الحمدلله قمر بنسټ به هغه ځایو ته ځي چې کوم ځای کې کار نه وي شوی، کوم ځای کې د خلکو ضرورت وي. اوس دلته عبادت لپاره ځای نه و، سرپناه نه وه، باران کې یا فرض که په یخنۍ کې ټول خلک بار چې خپل کورونو کې لمونځونه کول. اوس الحمدلله رجمه کېږي هلته عبادت کې غم خادي د پروګرام لپاره مشورو لپاره واړه ماشومان پکې لیک لوست زده کوي، هغې پکې ابتدایي زده کړې ټول. موږ تاسو الحمدلله اول شروع د مسجد نه کوم، ماشومان بچي اول له مسجد نه بیا پسې مخکې تعلیم الحمدلله دې لپاره مو ځای برابر کړی. نو که تاسو هم غواړئ د جاري صدقه کې قمر بنسټ سره په دې کار کې مخته شئ، هیڅ بانه درته نه پیدا کېږي، خصوصا تا ته یې وایم چې ته زما د ویډیو ګورې. لینک هم شته په سکرین باندې، واتساپ نمبر هم شته، هو ویډیو هم در سره شریکه کړئ. مسجد بیرون خانه وګورئ، چا چې مرسته کړې الله دې اجر ورکړي، او څوک چې نور مرسته کوي او د چا نیت یې الله دې ورته قبول کړي. السلام علیکم ورحمت الله.